الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د دین په اصولو کې، د ایمان په اصولو کې او په ارکانو کې یو اهم رکن دی په آخرت باندې ایمان. د ایمان شپږ ارکان چې هر مسلمان ته معلوم دي، په هغه شپږ ارکانو کې یو اهم رکن دی ایمان په آخرت باندې. او کله چې دا وویلی شي ایمان په آخرت باندې، نو په دې کې هغه ټولې خبرې راغلې چې هغه الله کړي دي او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي، چې په آخرت کې به دا کېږي، دغه به کېږي، څه چې ثابت شوي دي د الله د کلام نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کلام نه، نو دا ټول په دې کې دننه رالو. دې ته وایي په آخرت باندې ایمان. آخرت باندې ایمان یوازې دې ته نه وایي چې ته صرف دا وایي چې زما په دې باندې ایمان دی چې خلک به په دویم پر راپاسي. نه، هر هغه څه باندې مې ایمان دی چې څه به په آخرت کې کېږي. د قبر د حالاتو نه واله، به برزخ او بیا سوال جواب، او د قبر فتنه، د قبر عذاب، د قبر نعمت، بیا راپاسېده، بیا حساب کې چې څه دي، په دې باندې ایمان ساتل دې ته وایي په آخرت باندې ایمان. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نیکی خو الله وی د هغه خلکو نیکی ده چې په الله باندې ایمان راوړي او په آخرت باندې ایمان راوړي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله وی چا چې انکار وکړو د الله نه، د هغه د ملایکو نه، د هغه د کتابونو نه، د هغه د رسولانو نه او د آخرت د ورځې نه، یقینا دی په لرې ګمراهۍ کې پرېوتو، په یو ښکاره ګمراهۍ کې پرېوتو، په یو جوره ګمراهۍ کې پرېوتو. د قیامت د ورځې ناشنا حالات دي، او په هغه ورځ باندې واجبه کارونه کېږي. موږ دلته د قیامت په ورځ چې به ټول څه کېږي هغه نه بیانو، دغه ځان له موضوع ده. خو د قیامت په ورځ به په تا باندې څوک ګوایي ورکوي او څه شی به ګوایي ورکوي، یا په تا باندې یا ستا دپاره. کله ګوایي د یو انسان دپاره وي، کله ګوایي په یو انسان باندې. ګوایي د یو انسان دپاره مطلب دا چې دا کامیابي ده. ګوایي په انسان باندې نو دا بیا تباهي ده. هغه کم ګواهان دي چې هغه به د قیامت په ورځ ګوایي ورکوي، د هغې وضاحت به کوو انشاءالله. او مقصد ټول اولنی او اخرنی هغه تیاری د دغه ورځې لپاره چې دا داسې ناشنا ګواهان په تا باندې ګوایي به ورکوي او یا به ستا دپاره ګوایي کوي. نو تیاری د هغه ورځې لپاره پکار دی. د دې نه مخکې چې قیامت راشي، د هغه قبر نه ستا پاسېده، دا یو ناشنا منظر دی. دا څومره قبرونه چې تاسو وینئ او لیدلي هم دي او وینئ به، دا ټول د هغه لویې ورځې په انتظار کې پراته دي. ټول هغه لویې ورځې ته پراته دي چې کله الله اجازت وکړي اسرافیل علیه السلام ته هغه په شپېلۍ کې پوکې وکړي او دوی راپاسي. ټول هغه ورځې ته پراته دي. نو ما او تا به هم د دې قبر نه راپاسو، یو ورځ به دې قبر له ځو او په دې کې چې کوم حالات دي هغه به تېرو او بیا به راپاسو.
ډېره د سوچ خبره چې په موږ باندې به دا سخت حالات راځي. د ټول اولنی سخت حال دا دی چې د مرګ دا ګوټ کول دا ډېر ګران کار دی، چې کله زما ستا نه ساه وځي او روح رانوځي او ملک الموت راشي او د هغه سره نور ملایک راشي. هسې سوچ وکړه دې خبرې ته چې ته ځان له ورته سوچ وکړه لږ خیر د دنیا دې سوچونه نه به لږ ځان فارغه کړي چې څه حال به یې زما او ستا او څه ارمان به یې زما او ستا په زړه باندې چې کله موږ اخرنی نظر دې دنیا ته ګورو، څه ارمان به یې ستا په زړه باندې او زما په زړه باندې. دا چا نه چې څه وځي ته خو پته لګي چې دا اخرنی نظر دې دنیا ته ګوري. ته خپلو بچو ته اخرنی پیر ګوري که خوا کې دې ناسي، او یا خپل کور ته اخرنی نظر ګوري یا د ملګرو ته اخرنی نظر ګوري. څه ارمان به دي؟ ارمان به یې دی چې دوی سره لږ نور پاتې شوی دی، کور کې دی او 5 کمرې نورې جوړې کړی. که ارمان به دی چې دنیا نیمګړې پاتې شوه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي. ارمان به ټول دقه وي چې که دا خو زه په خوب کې ویده وم اوس را بیدار شوم دا خو زه تباه شوم. چې ته اخرنی نظر دا ډېره د سوچ کو ډېره جوره خبره ده، خو د هغه چا دپاره چې لمن کان له قلب، د چا چې زړه ژوندی د هغه دپاره دا د سوچ خبره ده چې اخرنی نظر یو انسان د دنیا ته ګوري د په زړه به څه ارماني، څه سوچ به یې ده، څه فکر به یې ده. او بیا قبر کې اولنۍ شپه دا ډېرې سختې مرحلې موږ ته پرتې دي، ورب الکعبه ډېرې سختې مرحلې. او دا نه چې نه به راځي، دا یقیني خبره ده چې دا به راځي. په مرګ کې ورته هېڅ چا اختلاف نشته. ملحدین هم دا خبره مني چې مرګ به راځي، ملحدین هغوی هم دا مني. نو د مرګ دا راتګ موږ ته پروت دی، بیا په قبر کې اولنۍ شپه موږ ته پرته ده. دې ځای کې بیا دا ډېره د سوچ خبره ده چې کله دا مړی ښخ کړی شي او دا خلک ترې واپس ځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قدمونو اواز اوري د خلکو. هسې زما او ستا به څه احساس وي دغه ټیم کې چې کله دا خلک رانه واپس ځي او موږ یوازې پاتې کېږو. دا خو به ډېر ناشنا وخت وي او ډېر سخت وخت به وي چې د پاسه خاورې، لاندې خاورې، خیته خاورې، ګسته خاورې او د خاورو دا ډېرې د باندې له پاسه ودرې او دا خلک د نه واپس ټول روان شي سره د هغه بچو چې تا د هغوی دپاره هغه دین هم پرېښودی دی او هغه دینداري دې پرېښودی دی، سره د هغه شهرت او دا دبدبي او د هغه ګاډو او سره د چوکیدارانو او سره د هر څه اته نه واپس لاړ شي او ته د قدمونو اواز اورې او یې کې یوازې الله ته پاتې شي. څه ناشنا وخت به هغه چې کله اولنۍ شپه په موته باندې راشي په قبر کې، دا به ډېر ګران وخت وي، ډېر ګران وخت به وي. او د هغه چا دپاره ډېره د خوشحالۍ شپه ده چې څوک په دغه امتحان کې کامیاب شي. او بیا د امتحان چې اخیستی کېږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څنګه یې ښخ کړو اتاه ملکان، 2 ملایک راشي کښېني تپوس وکړي د ټول ژوند نچوړ، د ټول ژوند نچوړ دا په 3 سوالونو کې راوځي. که تا سره ډیګریانې دي، که تا سره شهادي دي، که ته مالدار یې، که نسب دې اوچت دی، که ښایسته یې، که زورور یې، که مشهور یې، که معروف یې، که هر څه د هر څه سیټ ته کېده. په دغه 3 سوالونو کې به د هر څه پته راکړي، د هر څه سیټ ته کېده. دا یو هم په قبر کې تپوس نه کېږي. 3 سوالونو کې ستا د ژوند ټول نچوړ به راوځي. دا 3 سوالونه دا نه چې یو سړی وایي چې دا خو به زه اسان دی جواب به ورکړم. دا هغه څوک جواب ورکولی چې الله ورله توفیق ورکړي، او الله توفیق هغه چا له ورکوي چې په ژوند کې کوشش کړی، د آخرت د ګټلو دپاره محنت کړی، په ژوند کې کوشش کړی، هغه سړی جواب ورکولی شي. ټوله ورځ دې سړی په دنیا پسې منډې وهي، اعراض دې کوي د الله د دین نه، د الله د کتاب نه مخ اړولی، د پیغمبر د احادیثو نه او دینداري پکې نشته او زه به جوابونه ورکوم. دا جواب ایمان غواړي، دا جواب تقوا غواړي. د دې قبر نه بیا راپاڅېده هغه بیا بله مرحله ده.
حدیث کې راځي چې کله د مؤمن په دې امتحان کې پاس شي او الله آواز وکړي چې دته د جنت طلایي واچوي، د جنت کړکۍ ورته کولاو کوي، نو دې په مخې دغه دعا غواړي وي رب اقیم الساعه، ای الله قیامت راوله. ولې دا دعا غواړي؟ اته پته لري چې مخکې خوشحالیانې شي، او هر چې مجرم دی او هر چې هغه ناکام انسان دی نو هغه همیشه دغه دعا غواړي وي ای الله قیامت رانولي. یعنی دې ته د شته عذاب ښه ښکاري، لکه چې پته ده ورته چې مخامخ نور عذابونه انتظار کوي او د دې نه سخت دي، نو د ټول خلک به راپاسي. الله څه وایي؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الله وی په شپېلې کې به پوکې وکړي شي، دا ټول به قبرونه راپاسي، د خپل رب طرف ته به منډې وی روان به وي کأنهم جراد منتشر، لکه د ملخان چې خواره واره شي داسې به دا خلک ټول روانې منډې به وي. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هلاکت ته زموږ دپاره چا راپاڅولو دي ځینې، دا به مجرمان دا چغه وایي. دغه ځکې ښه جواب به وشي هذا ما وعد الرحمن. دا هغه لوز دی چې رحمان ذات کړی و، لازم به پوره کوو. هغه وخت راغی د هغه لوز د پوره کېدو. ان كانت الا صيحة واحده، الله وایي یوه چغه به وي فاذا هم جمیع لدینا محضرون. دا ټول خلک به ما ته مخامخ ولاړ وي، دا ټول به حاضر شي د الله مخې ته، او دیسی به الله ته واپس شي لکه څنګه چې په اوله ورځ د مور د خېټې نه راوته. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. الله وایي کې یوازې به راځي څنګه چې د مور د خېټې نه راوته، دا هر څه به درنه پاتې کېږي. دا ډېره توجه مه ورکوئ د دنیا له، هر څه ګوره پاتې کېږي، هر څه پاتې کېدونکي دي. تا سره چې قبر ته ځي هغه عمل دی، هغه ستا هغه بندګي دی چې د الله دې کړې، دغه سره ځي. دا دنیا او بچي او ښځه او ګاډي او شهرت او مال او دا هر څه پاتې کېږي. ځان له سادهګان مه جوړوئ، دا دومره کوئ څومره چې د ضرورت وي، بس د دې نه مقصد جوړول. او دین داسې کله نه کله ټک خطا کوه. اصل دین اصل کا، دین بنیاد کا، او دنیا ضرورت وګرځوه. په څومره دې ګزاره کېږي او 2 ټیمه ډوډۍ ته میلاویږي بس ته پوره ده که نه؟ یو چت لاندې دې سر پټ شو بس پوره ده. دا ته اوس نښتې چې نه دا به زه 10 کمرې جوړوم، دا به زه 15 کمرې جوړوم، او دا به زه یو بنګله جوړوم، او 3 کاله بعد به زه څه خورم؟ زما نوسي به څه خوري؟ نوسو غم روالي، او په دقې کې مړ شي او ځان له هېڅ نه یې کړي. بیا په هغه ټیم کې ډېرې چغې ووایي چې دا خو طبعي ده، ما خو غم د نوسو د بچو کو ځان رانه هېر شوی. یا الله اوس یو موقع راکړه چې واپس شم، رب ارجعون، اوس ځان له عمل کوم، دې پرې مې پرېږده. نه کله هېڅ چېرته نشي کېدی. یو موقع ده او دا موقع ستا دپاره ده، دا موقع ستا دپاره ده. ښه حجت الله قایم کړی دی. 80 کالو کې ته الله ته واپس نشي نو ستا څه عذر پاتې دی؟ 40 کاله عمر کې ته واپس نه شوې، 30 کاله عمر کې ته واپس نه شوې الله ته، نو څه عذر پاتې شو؟ څو عمر دله درکړي؟ 2000 کاله، 1000 کاله عمر دله درکړي، او که 1000 دله درکړو بیا هم په دنیا پسې منډې وایي. که 1000 کاله عمر یو انسان ته میلاو شي دی بیا هم په دنیا پسې منډې وایي چې دنیا پرسي. او چې کوم د الله هوښیار بندګانې که نه، ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا. د الله هوښیار بندګان شتي، شاعر وایي دنیا له طلاق ورکړی دی، وخافوا الفتنا یریږي د فتنو نه، او د دنیا نه یو کشتۍ جوړه کړې ده چې صرف پرې دریاب پکې تیر شي بس
د دې دپاره پکې سواره شوي دي. کشتۍ کې څوک همیشه اوسېږي؟ کشتۍ ته ولې خلک سورېږي؟ چې دې بل طرف ته واوړي، خپل مقصد پوره کړي، ضرورت پوره کړي. نو د الله هوښیارو بندګانو د دې دنیا نه یو کشتۍ جوړه کړې ده، بس خپل مقصد پې کوي، ضرورت امر یې کوي او خبره ختمه شو. نور هغوی د دنیا طلاقه کړې ده. علي رضی الله عنه به وي که نه چې کله به داسې دنیا څه خبره واورېده یا به دنیا څه ولیدو، وی 3 پیرې مې طلاقه کړې ده، داسې طلاق مې ورکړي دي چې بیا ورته واپس کېدی نه شم. 3 طلاقونه بعد بیا څوک نه شي واپس کېدی. 3 طلاقه مې له ورکړي دي. تر الله هوښیار بندګان دي. نو دا ټول به راپاسې الله ته به ودرېږي. او حدیث کې سره راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري کې دی، ان الناس یصعقون یوم القیامه فاکون اول من تنشق عنه الارض. په خلکو باندې مرګ راځي، بېهوشي به راځي چې بیا کله دا خلک راپاسي، د ټولو نه اولنی انسان هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې د قبر نه به وي زه راوځمه. اولنی انسان چې د قبر نه به راپاسي هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو ته چې به دې قبر کې پروت یې او هر څه دنه خاورې شي. حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی، کل ابن آدم یأکله التراب. د آدم هر بچی خاورې خوري، او وجه دا دی چې خاورې خوري ځکه چې خپل اصل ته واپس شي. اصل زمونږ خاورې دی، نو خاورې چې د خاورو سره یو ځای شي نو خاورې شي. ته چې کوم بدن باندې دومره فخر کې او سهار ماښام دې دپاره سوچونه او فکرونه کې، دا چې دې خاورو کېښودې چې دې سره خاورې کېږي. او که چېرته دا زاړه قبرونه دې کولو کړو د پوخاني او دا ډوکي دې راجمع کړو، نو د یو بم فرق ونه کړي چې کم پکې مالدار دی او کم غریب دی. د یو اډوکي نه بم معلوم نه کړي چې کم یو پکې ښایسته او کم بدرنګه. د یو اډوکي نه بم معلوم نه کړي چې کم یو زورور او کم یو غریب کمزور. د یو اډوکي نه بم معلوم نه کړي چې کم پکې عالم او کم جاهل. د یو اډوکي نه بم معلوم نه کړي چې کم پکې شهید او کم دیندار او کم رښتینی او کم دروغجن او کم فاسق او کم فاجر، هیڅ پته نه لګي. دغه کې ټوله خبره هغه د عمل ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث کې دا وایي مخکې، وی هر د آدم بچی خاورې خوري الا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. صرف یو ځای دی په انسان کې هغه چېرته نه خاورې کېږي. د دې ملا دا هډوکی نه دی، د دې د اخري لاندې سر چې دی کوم کوناټو سره چې لګي بلکل اخري د بلکل نه خاورې کېږي. د انسان د دې نه پیدا شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دویم پیر چې راپاسي دیج نه به راپاسي. بیا چې د انسان لغړ توغړ رواني او خپې بله خپې او یکي یوازې د الله مخې ته. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. الله وی ټول به راجمع کوم، یو به پکې نه پاتې کېږي چې ټول مخلوق الله ته ولاړ. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی صحیح بخاري صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه او په خطبه کې دا وی یا ایها الناس انکم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا. اے خلکو تاسو به یقینا الله ته مخامخ کېږئ په داسې حال کې چې لغړ توغړ به یې، پې ابلغ پې به یې، ناسنته به یې. او بیا وی دا آیت وی کما بدأنا اول خلق نعید. الله وی څنګه چې مې اول پیر پیدا کړی د حق شان به را واپس کما. کما بدأنا اول خلق نعید. او بیا ستا سره حساب کتاب او زمان سره حساب کتاب او دې مخلوق سره څومره ناشنا واخلي. سوی الله ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم.
الله وی دا ټول مخلوق به ما ته راواپس کیږي او د دوی ټول حساب کتاب زما په ذمه دی. حدیث کې راځي کنه، صحیح بخاری صحیح مسلم کې، او دا الفاظ د صحیح مسلم دی روایت دی، ما منکم من احد الا سيكلمه الله، په تاسو کې به د هر سړي سره الله خبرې کوي، د هر کس سره به الله خبرې کوي. تاسو کې دي کې موت هم رالو، موت سره به الله خبرې کوي. د کوم رب دا بندګي چې موږ کوو، د عظیم رب چې په عرش ته پاسه دی، دې رب سره به زما او ستا خبرې راځي. ګورې دې چې د سوچ کړی د الله سره به خبرې څنګه کوي. لیس بینه و بینه ترجمان، د الله او د بنده په منځ کې به ترجمان هم نه چې خبرې وړي راوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا سړی به ښی لاس ته وګوري، فلا یرا الا ما قدم، نو هغه څه به ویني چې څه د کړي دي. بیا به ګس لاس ته وګوري، فلا یرا الا ما قدم، نو هغه څه به ویني چې در کړي دي. وینظر بین یدیه فلا یرا الا النار، او مخامخ چې وګوري جهنم به راوړی شي. فاتقوا النار ولو بشق تمره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نو د دې جهنم نه ځان بچ کی، اگر که نیمه کجوره د الله په لار کې ورکولی شي ورې که، خو د جهنم نه ځان بچ کا. نو بیا چې حساب کتاب کیږي، دغه یو بیا مرحله ده چې انسان ودرېږي حساب کتاب ته. دې ځینه خبره شروع کوو خپله بنیادي. اسې ستاسو نه یو سوال کوم، که ستاسو د چا سره کیسي او مسئلې او اختلافي او جګړه راشي، او قاضي ته دا کس هم مخامخ شي او دا بل هم مخامخ، دواړه مخامخ شو، د چا سره چې جګړه د چا سره چې اختلاف دی، هغه خپله دعوه ثابته کړه، ګوانې راوستو، قصیقه کسانی راوستو، خریشتینی کسانی راوستو، خو مضبوط دلایل وخو، واضح دلایل بیان کړو. دا ګران موقف دی که نه دی؟ ځکه چې خبره خو د هغه شوه که نه، دلایل وخو، ګوانې راوستو. دا په دنیا کې نو څه دی خیال د قیامت په ورځ چې کله د قیامت په ورځ په انسان باندې ګوایي وشي، او هغه داسې ګوایي نه ده، ځکه چې د دنیا دا ګواهان کیدای شي دروغ ووایي، د دنیا دا ګواهان کیدای شي مبالغه وکړي، د دنیا دا ګواهان کله د یاري د لاسه ګوایي هم نه ورکوي، او کله وایي ګوایي به ورکړم خو پیسې پکار دي، او کله د دوی دا ګوایي واضحه نه وي. د آخرت ګواهانې داسې نه دي. ګورئ آخرت کې چې کومې ګواهانې دي که نه، او کم ګواهان دي، هغه د دنیا دی نه بلکل مختلف دي. د هغوی سره ګوره رشوت نه چلیږي، هغه ګواهانو له رشوت نشي ورکولی، د هغوی سره مجاملات نشته. ګورئ چې زه خیر دی په خبرو کې به یې راګیرې کړم، زه خیر دی لږې نرمې او پستې به ورته ویم، نه چلیږي. څه چې ورته الله وایي هغه کوي، نه کمی به کوي نه به زیاتې کوي، نه دروغ وایي نه د چا نه یېرېږي. دلایل به د هغوی، ګوایي به د هغوی واضحه، خبرې به د هغوی صفایي، داسې ګوایي به یې د آخرت هغه د دنیا دی په شان نه ده. سوال زړه کې دا راځي چې دا څوک دي او څه شی دی چې دی به ګوایي ورکوي په انسان باندې یا د انسان دپاره. نو یو څو ګواهان دي یاد یې کوي. اولنې دا ځمکې او اسمانونه ګوایي ورکوي. دا کومه ځمکه باندې چې ته ناست یې اوس، او د کوم اسمان لاندې چې هغه دې چت دی، دا ځمکه او دا اسمان به هم ګوایي ورکوي. دا ځمکه او د اسمان به هم ګوایي ورکوي. الله د فرعون او د هغه د قوم په باره کې څه وایي؟ فما بكت عليهم السماء والأرض
الله وی نه په ځمکې وجړل نه په اسمان وجړل. د دې څه معنی شو؟ معنی دې دا وضاحت دې داسې دی، د هر انسان چې یو عمل وکړي د عمل چېرته خیږي؟ بر اسمان ته خیږي. نو په اسمان کې یو دروازه وي، نیک عمل ته د دروازه کولاویږي. د هر انسان د نیکو عملو خپله دروازه ده، چې کله د نیک انسان مړ شي نو دغه دروازه د اسمان پسې جاړي، او ځمکه باندې چې دی کوم ځای کې د الله بندګي کوي چې دی کله مړ شي جاړي پسې. مروزی رحمه الله یو روایت راوړی دی علي رضی الله عنه، ډېر یعنی د خوشحالي حدیث هم ده، ویره پکې هم پرته ده. اذا مات المؤمن، کله چې مؤمن مړ شي، بکا علیه مصلاه من الارض، ځمکه کې چې به کوم منځونه کول، کوم ځای کې منځونه کول، ځایونه پسې ټول جاړي. په کوم ځای کې چې به الله ته سجدې لګول، هغه ځایونه پسې جاړي په ځمکه کې. وبابه من السماء، او اسمان کې چې د کومه دروازه وه هغه اسمان پسې هم جاړي. دا په نیک انسان پسې، نیک عمل انسان پسې. فرعونیان الله وی نه پسې اسمان جړي نه پسې ځمکې جړي، بلکې یو حدیث کې څه راځي چې کله داسې انسان چې الله بندګي نه کړي، مجرم، فاسق، فاجر، کافر، منافق، دی چې کله خښ کړی شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د ده نه ګټه، ونه او ځمکه او هر څه ته دمه شي، خوشحاله شي. بوج په ځمکه باندې، له پاسه په ځمکه باندې یو بوج ګرځېدو، دغه ځای کې پروت دی، ښه دی که نه؟ مخلوق تیم په ارام شو، ځمکه تیم په ارام شوه، ونه تیم په ارام شوه، ګټه تیم په ارام شوه. جاړي خو دا په هغه چا پسې چې څوک د کار سړی وي، او د کار سړی هغه دی د دغه کار نه یې دوم ګورئ چې سړی خوشحالي چې د کار سړي خو ډېر دي، هغه کار نه یادوم، کار د آخرت یادومه، په ده پسې را ځمکه جاړي. یو سړی دی جومات کې په اول صف کې ولاړ دی، چې مړ شي دغه صف پسې جاړي. یو سړی دی یو ځای کې خلکو ته دین بیانوي، دی چې مړ شي دغه ځای پسې جاړي. یو ځای کې دین زده کوي، چې مړ شي دغه ځای پسې جاړي. یو ځای کې د الله بله بندګي کوي، چې مړ شي دغه ځمکه پسې جاړي او اسمان پسې هم جاړي. ځکه دې ته مه ګورئ چې زه دنیا کې مشهور یم او که نه یم، دنیا د شهرت راوالی او دیوال لی راواچوئ، او دا چې الله چاله ورکوي ولیکي. ډېر نیکان خلک داسې شتي، او د امت ته څومره مشران چې تېر شوي دا سلف، دوی به ګورئ مشهورتیا نه خوښوله. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو پیر ولاړو، ځان له سره اخیستو، امام احمد بن حنبل رحمه الله، بل علاقې ته تللی، نو چا نه پېژندو، شاګرد ورسره و. نو دا ګڼه چې پرې راغله، یو د ځان سره اخوا ویوړو او دې خوا ویوړو. نو شاګرد یې اواز کوي، خلکو تاسو دې پېژنه راخ کوئ، مو وایي دې خلکو ته زه څوک یم، زموږ دا ژوند خوښ دی. وایي هغوی شهرت نه خوښوه، الله وله ورکړی، دا اوس د الله ورکړی چې څوک مشهور کړي، خو شهرت یې نه خوښوه. دې طرف ته مه ګوره چې زه مشهور شم په ځمکه کې، دې طرف ته ګوره چې زه مشهور شم په اسمانونو کې، چې د اسمان د پسې وجاړي، چې ته مړ شي او د اسمان د پسې وجاړي. اصل مشهور هغه دی چې په اسمانونو کې دی. او ځکه دا مشهوره خبره ده، وی ډېر داسې دي چې په ځمکه باندې څوک نه پېژني او په اسمانونو کې معروف دي، او ډېر داسې دي چې په اسمانونو کې د سره څوک پېژني نه او په ځمکه کې مشهور دي. نو په دغه شهرت باندې به څه وکړي چې په اسمان کې تا د سره څوک پېژني نه، اسمان کې د سره تذکره نشته. سورة الزلزله یا سورة الزلزال کې څه دي؟ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت په ورځ به د ځمکه خپل خبرونه بیانوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې امام ترمذی راوړی، اتدرون ما اخبارها، تاسو ته دا پته شته د ځمکې سره کوم خبرونه یې چې بیانوي؟ هغو ته الله ورسوله اعلم، د الله او د الله رسول ته پته ده. فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها.
خبر د ځمکې سره هغه دا دی چې دا به ګواهي ورکوي د قیامت په ورځ په هر نارینه باندې په هر زنانه باندې په دې طریقې سره چې یا الله دا عمل کړی دی دا عمل یې کړی دی په پلاني ورځ یې کړی دی په پلاني ځای کې یې کړی دی دا اخبار دی د ځمکې سره د ځمکه به ګوره دا ټولې خبرې کوي ګورې نور ستا خپله مرضي ده ته چې کله مې یو ځای کې ناست یو ګناه کوې که نه نو لږ زما دا خبرې به ځان ته رامخې ته کړي چې دقه ځای دا کوم ځای کې چې ته ګناه کوې دا به د قیامت په ورځ خبرې کوي او ستا خپله مرضي ده ځکه هغه عالم چې نصیحت کوي یو کس ته وایي هغه ته زه ګناه کوم ویې که خو په هغه ځای کې وکړه چې هغه ځمکه د الله نه وي نو داسې ته کوم ځای پیدا کوي چې هغه د الله نه دی یو سړی ګناه کوي سوچ دې مخکې دې خبرې ته وکړي چې کوم ځای کې چې ته ګناه کوې دا ځای به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي کوم ځای چې ته ظلمن د چا نه نیولی دی د چا حق دې نیولی دی پردۍ ځمکه دې نیولې ده د قیامت په ورځ به دغه ځمکه په خپله خبرې کوي ښه بیغمه شه ښه بیغمه شه د هر څه به ثابت شي چې دا د چا حق و د چا نه و د چا ځمکه و د چا نه و د چا پکې میراث و د چا نه و د ټولې خبرې به واضحه کېږي نو ګواهي د اسمانونو او د ځمکې یا دا ګواهي ستا دپاره ده او یا دا ګواهي په تا باندې ده ستا دپاره دا ده چې دا ځمکه اوس د الله په مخ کې وایي چې یا الله دغه په پلاني ورځ په پلاني ټایم دلته سجده لګولې وه دغه په پلاني ورځ په پلاني ټایم باندې دلته عبادت کړی دا خو هغه ګواهي ده چې دې سره انسان کامیابیږي او ګواهي په دې انسان باندې هغه بیا طبعي ده انسان دپاره ګواهي چې ګواهي ستا دپاره وکړي دا ځمکه او اسمانونه دا کامیابه ګواهي ده چې الله دلته دا بندګي کړې دلته دا کړې دلته دا کړې او چې د انسان په خلاف یې ګواهي ورکړه به د انسان تباه شو دویم ګواه دا ډېر ناشنا ګواه دی دا به یا ګواهي په د انسان کوي او یا به د انسان دپاره کوي او هغه د دې انسان د دې بدن ګواه د انسان د بدن په خپله ګواه دی ګورې نو تښتي چېرته د الله نه تښتېدو لار هم نشته الله سوي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله وینن ورځ به زه دوی په خولو باندې مهرونه ولګوم نو دوی د لاسونه به خبرې کوي دوی د خپې به خبرې کوي حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون دا غوږونه دا سترګې دا سرمنې دا هر څه به د الله سره خبرې کوي نو چې کله ګواهي ورکړي نو دی به ورته وایي دا بچی چې ګواهي ورکړه لم شهدتم علینا ولم ګواهي ورکړه په ما باندې هغه به ورته جواب کوي انطقنا الله الذي انطق كل شيء من گویا کړو هغه الله چې هغه گویا کړی دی هر شی هغه الله راته امر کړی یو حدیث کې داسې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې الله به د انسان ته وایي چې کله ورسره حساب کوي الآن نبعث شاهدنا عليك الله به ورته وایي اوس موږ ګواه راولو په تا باندې نو دا سړی به په خپل سوچ کې شي چې دا څوک به ګواهي ورکوي په ما باندې دا څوک به حاضرېږي فیختم علی فیه په دې خوله باندې به ورته مهر ولګي ویقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي د دې ورانانو ته به وویلی شي د دې غوښې ته د دې هډوکو ته چې خبرې کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښه دا ورانان دا هډوکي د هر څه به خبرې شروع کړي یو حدیث کې داسې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی وایي موږ د پیغمبر سره ناست وو فضحکا پیغمبر په خندا شو وی بیا وی چې هل تدرون مما اضحک تاسو ته پته شي زه ولې خاندم وی موږ ورته چې الله ورسوله اعلم الله د الله رسول ته پته وی من مخاطبة العبد ربه
د قیامت په ورځ به چې دا بنده د خپل رب سره خبرې کوي او مبارزې کوي، هغې ته مې سوچ لاړ نو ومې خندل. نو دی به الله ته وایي چې یا ربي الم تجرني من الظلم، یا الله ته زه د ظلم نه ساتلی نه یم؟ الله به ورته یو ظلم خو زه نه کوم. فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، یا الله چې ته ظلم نه کې نو بیا زه یو ګوام نه منم، یو ګوام نه منم سوای د هغه ګواه نه چې زما نه وي، لکه زما د بدن او دا. الله به ورته وایي صحیح دی، بس ته نن ورځ د خپل حساب کتاب په خپله وکړه. فیختم علی فی، په خوله باندې به ورته مهر ولګوي. فیقال لارکانه انطقي، د خپو ته او د لاسونو ته به الله ووایي وی خبرې کوه. فتنطق باعماله، هغوی به خبرې شروع کړي، دغه ټول اعمال به بیان کړي. نو دی به ورته وایي انسان بعدا لکن وسحقا فعنکن كنت اناضل، تباه شئ، د خپلو اندامونو ته به وایي تباه شئ، هلاک شئ، ما خو ستاسو دپاره ماریزې کولی چې ستاسو بچ شي، تاسو بچ شئ جهنم نه، تاسو الټه ګوۍ په ما باندې وکړه. دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. نو تیار یې دی ته دا لاسونه سپي کې کوه، اوس یې دومره یاد کړي چې دا لاسونه به قیامت پر ورځ به خپله خبرې کوي. ګورې په دې ژبه چې څه یې وایه، خدای یاد ساته چې دا ژبه به خپله خبرې کوي. ګورې په دې سترګو فیسبوک ګورې، یوټیوب ګورې، ټویټر ګورې، د پردو جنکو تصویران ګورې، فحاشي ګورې، فلمونه ګورې، سندرې ګورې، د پردو جنکو سره رابطې کې، پردی مال خوري، څوک وهي ظلم ورسره کې، حرام له په دې خپو باندې روانې، هر څه چې کې کوه د هر څه به خبرې کوي. ستا خپله مرضي ده. واقع دا سترګې ته چې حرامو ته وګورې که نه، دا به خپله حال بیاني. دا ژبه دا به خبرې کوي، دا لاسونه، دا خپې، دا بدن، دا اډوکي، دا هر څه به خبرې کوي. دا ډېره د سوچ خبره ده، دا معمولی ګواه نه دی. ګورئ ستا بدن په تا باندې ګواهي، ډېرې خبره ده، سوچ خبره ده. داسې څه ونه کې چې سبا له بیا دا بدن په تا باندې ګواهي ورکوي، بلکې داسې څه وکړه چې ستا دپاره ګواهي وکړي. دریم ګواه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. هر امت باندې به دغه امت پیغمبر ګواهي ورکوي چې او یا الله ما دوی ته دین بیان کړی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ته دا قرآن ووایه چې زه واورم. هغه ته یا رسول الله په تا باندې نازل شوی دی او زه به څنګه وایم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل زما دا خوښه ده چې د بل نه واورم. هغه سورة النساء شروع کړو، نو دې ځای ته راورسېدو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پیغمبر هغه به څنګه وخي چې د هر امت نه به زه یو ګواه راپاڅومه او تا به زه په دوی باندې ګواه راپاڅومه. یو تفسیر دا دی چې دوی باندې یعنی تا به زه په د خپل امت باندې ګواه کومه. عبدالله بن مسعود وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وی چې بس وی رفعت رأسی، ما سر اوچت کو. یو روایت کې راځي وی یو کس را سره خوا کې ناست و هغه داسې وسکونډله ما، وی چې ما سر اوچت کو نو فرأیت دموعه تسیل، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوښکې په دې ږیره باندې روانې وي. په صحیح بخاري کې دا روایت دی. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. هي څه معنی ده چې هر امت کې موږ یو ګواه راپاڅو، د دوی نه به هغه ګواه، یعنی د دوی هغه پیغمبر به په دوی باندې ګواهي ورکوي.
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله وی تپوس با د دې پیغمبرانو نوم کوم دا کم چې ما لېږلي دي او تپوس به د هغو نوم کوم کومو ته چې لېږلی شوي دي ټول نه به تپوس کېږي. نو پیغمبران به ګواهي ورکوي په خپلو امتونو باندې. څلورمه ګواهي د ملایکو دا ډېره ناشنا ګواهي ده. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. پتا شو باندې الله وی ما حفاظت کون کی ملائک مقرر کړي د اعمالو حفاظت کوي. کرامن کاتبین لیکل کوي. دو ملائک دي کنه هر څه نوٹ کیږي. دوی به ګواهي کوي قیامت په ورځ هر څه نوٹ کیږي. ګوره موږ یعنی چېرې چې آخرت طرف ته توجه نه وي د سره په زړه کې یاره نه وي چې دا ملایک به ګواهي ورکوي. دلته معمولي غونډه کې کیمره ولګوي یو ټول به داسې پټې به یې تړلي او داسې خولې نه به یې دغه شی تاو کړی. ولې جي وي دلته کیمره لګېدلې دی نو د دوه ملایک چې په تا باندې مقرر دي دوی نه هېرېږي. هسې که چا ته دا وویلی شي چې ته چې څه خبرې کوې دا دې باچا ته رسي. خفیه ادارو کسان په تا پسې لګېدلي دي ته چې څه خبرې کوې باچا ته رسي. دا کس به دي چې خبرو کې چې د باچا خلاف وي ټوکړې ټوکړې که نه کوي. او موږ ته ښه پته دی چې موږ سره دوه ملایک چې زموږ هره خبره الله ته رسوي او بیا هم څومره ګناهونه او بیا هم څومره نافرمانیانې او دا هر څه نوټ کېږي د الله سره هر څه نوټ کېږي. قیامت پر ورځ به ته الله داسې د سکرین په شان ولګوي چې ګوره ورته دا تا نه دي کړي دا کار. څه جواب به ورکوې؟ ما ته اوس خبره ذکر کړې وه کنه چې یو پیر ما باندې یو مخالفه مې اغوستې وه او مخالفه لږه غټه وه. نو بیا زه لاړم هغه ادارې ته چې ما زه په دې اعتراض وکړم چې دا څنګه دا ولې که څه کمی پکې راشي یا ختمه کړي. نو هغوی ما ته یو غټ سکرین ولګو ټي وي او هغه ریکارډ یې ټول شاته کړو. بلکل زه رالمه ما ته ویل ستا ګاډی که نه ما دا زما دی اشاره مې ما ته کړې ده. وایي ته څه اوس ما سوچ کوم د دې انسان سره دا نظام د الله به د قیامت پر ورځ څنګه راښکاره کوي دا هر څه. ورده سره ریکارډ پروت وي دا ته نه دا وګوروي دې ورځ ته وګورئ تاریخ ته وګوره پې لیکلي دي بلکل هغه ورځ هغه تاریخ ماسخوتن منځه نه بعد هر څه زما ذهن کې وو. ما ته داسې وکړو دا دې کې څه نه کېږي دا خو مخامخ دغه ستا مخې ته دی. قیامت پر ورځ به الله هم تا ته داسې یو سکرین چلوي چې وګوره دې ورځ ته وګوره دې تاریخ ته دا شپه ده دا ورځ ده ته نه څنګه به ته انکار کړي. هر څه ګواهي کوي په انسان باندې. نو دا ملائک دا دعا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قیامت پر ورځ هر انسان چې راځي الله وی دوه ملائک به ورسره واوره دا خبره دوه ملائک به د هر انسان سره سائق و شهید. یو ملک بر دې دپاره چې د انسان به راکاږي د الله طرف ته او دویم به شهید ګواهي به کوي په دې انسان باندې. والملائکة یشهدون وکفى بالله شهیدا. ملائک ګواهي ورکوي. وره عملنامې لیکلی شوي دي صحیفې ډکې شوي دي. ما ورته ګوره یو کتاب لیکلی دی ښه ما ورته پوره کتاب لیکلی دی تاسو سره پته شي او پکې لګیا یو کتاب لیکلی کېږي ختمیږي به دا کتاب کله چې کله ملک الموت راشي او دا کتاب به راښکاره کېږي د قیامت په ورځ هر څه به ته ویني
مخامخ برت الله دي سکی دی سوی الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الله يعمل نامه بوته داسې خوره وره کېدم دغه شان چې دا ستا کتاب دی ګوره ورته نو بیا بوته الله وایي اقرأ کتابک لولا خپل کتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الله بوتی زنن تخبل ځان سره حساب وکړه دغه عمل نامه پرته ده که په دې کې دې څه کمی وموندو یو موږ ته ووایه که په دې کې دې څه زیاتې وموندو یا الله وایي موږ ته ووایه ځه داسې خوره وره به پرته وي هر سړی به یې ویلی شي هلته به دا نه چې دا امپړ دی دی پوهېږي دی نه پوهېږي ټول به پوهېږي هر څه به پکې لیکلی شي دا هر څه تفصیل به وي ووضع الكتاب الله عمل نامی بکی خودش دا عمل نامی چی تقسیمی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عائشی تویلی دی عائشہ رضی اللہ عنہ تا وی عائشی دیزی که بتا زمان یہ رہے ورے عمل نامی چی تقسیمی کی نو تب زمان یہ رہے دا دی سخت موقف تھی دا عمل نامی چې کله تقسیمیږي او کې ښودی شي الله وی مجرمان به ویني یریږي به د هغه څه نه چې به دې کتاب کې دي ویقولون یا ویلتنا او وی به هی تبعی د زموږ دپاره هلاکت ته ولي ما لی هذا الکتاب څه چل شوی دی کتاب ولی کتاب لشی چلے لا یغادر صغیرة ولا کبیرة دی کتاب خونه وړه خبره پرې خو دی ولا غټه پرې خو دی هر څه لیکلی شي دا پته باندې ګواه ده دا ملائک پته باندې ګواهي کوي هر څه چې کې کوه زه ګوره بار بار دا وایم څه چې کې څه دي خوښي کوه لکه څنګه چې جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نصیحت کړی و که نه عش ما شئت فإنك ميت څومره ژوند چې تیرې تیرې که خو یاده که دا خبره چې ګوره یو ورځ به مرې احبب من شئت د چا سره چې مینه محبت کې کوه خو یاده که دا خبره چې یو ورځ به تې جدا کېږي واعمل ما شئت او څه چې دې زړه غواړي کوئ یاده ساته دا خبره د قیامت په ورځ به هم د دقه عمل سره دې ملاقات کېږي هر څه چې کې کوه دا نه چې موږ یو سړي پورې بنخطي یو پسې به ځو بل پسې به ځو دا نصیحت به هم کوو وم کو اوس ستا خپله مرضي ده په دنیا باندې ښه پوهېږي ریال او ډالر کې ښه پرخ کولی شي په ریال او په روپۍ کې ښه پرخ کې د دنیا باندې داسې پوهېږي ته به چې دا انجینیر دی دنیا په باره کې او داسې خبرې به راوایي کوه چې څه کې کوه خو دا هر څه نوټ کېږي ورې او دا هر څه لیکلی کېږي او د قیامت په ورځ به راښکاره کېږي نو پنځم ګواه هغه د یو انسان ګواهي په خپل ځان باندې په خپله ګواهي ورکول یو خو هغه ګواهي و هغه موږ ووایو چې ژبه د انسان او سترګې اخو د الله په اذن سره به دا خبرې شروع کړي دلته به دې دا ګواهي په خپله کوي یا معشر الجن والانس الله به د قیامت په ورځ وایي ای ډلې د انسانانو او د پیریانو تاسو پیغمبر نو درغلی یقصون علیکم آیاتی زما آیتونه نه بیانول تاسو ته وینذرونکم لقاء یومکم هذا د دې ورځې نه نه یېرولی قالوا شهدنا على انفسنا او یا الله موږ په خپل ځان باندې ګواهي کوو په خپله کوتاهي موږ کړې ده کمې زموږ نه شوی دی وغرتهم الحیات الدنیا الله وی دنیا دوکه کړي وو نو یو ګواهي دا ده چې انسان به ګواهي په ځان باندې په خپله کوي سورة العادیات کې الله څه وایي وانه على ذلك لشهید ناشنا خبره د انسان ګوره په خپلو ګناهونو په خپلو اعمالو په خپله ګواه دی او موږ چې لاس اوچت کړو دعاګانې غواړو نو وایو نه یا الله ډېر ګناهونه رانه شوي په خپله اقرار
نو دا گواهی دی چې انسان به پخپله کوي. او شپږم گواه الله اکبر، او دا د گواهینو خاتمه ده، او د ټول نه لوی گواه هغه الله سبحانه وتعالی. قل كفى بالله شهيدا، الله پوره دی گواهی دپاره کوي. د الله گواهی خو بیا د ټولو گواهینو نه اوچته ده. انه كان بعباده خبيرا بصيرا. گواهی د هغه اوچته په دې ده ځکه چې الله وایي هغه وایي زه دا بندګان وینم اورم هم او ښه پې پوه یم. الله وایي او موږ په خپل ځان باندې دومره نه یو پوه څومره چې د الله په موږ باندې پوهه دی. ټول نه لوی ګواهي دا ده چې کله الله ګواهي ورکړي. څه وایي الله؟ وایي تاسو چې هر عمل کوئ، که وړوکی دی او که لوی دی، که پټ دی که ښکاره دی، که د ورځې دی که د شپې دی، الا كنا علیکم شهودا. الله وی په دې هر څه کې د باندې زه ګواه یم. ګورئ د عمل ښکاره کې هم زه ګواه یم، که پټې کې الله وی زه ګواه یم، که د شپې کې الله وی زه ګواه یم، د ورځې کې هر څه الله ته ښکاره شي. ان الله كان على كل شيء شهيدا. یقینا الله په هر شي باندې ګواه دی. ګورئ انه الله، دا الله دی سوی الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. دا الله دی پیغمبر ته وی پیغمبره وی زه هغه الله یم چې اینم تا کله چې ته د شپې راپاسې او ته چې به دې سجده کوونکو کې اوړې راوړې نو زه دې اینم وایي. دا الله دی سوی لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله وی نه په ځمکه کې په ما باندې څه شی پټ دی او نه په اسمانونو کې په ما باندې څه پټ دی. ټول دغه الله ته ښکاره دي. اعظم شهید چې تپوس درو شي چې لوی ګواه څوک دی نو هغه څوک دی؟ هغه الله دی. اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. دا کافی ده کنه چې الله په هر شي باندې ګواه دی. د دې یری دپاره نه ده کافي، د سوچ دپاره د خبره نه ده کافي. پرېږده ده چې ملایک به ګواهي کوي، پرېږده ده چې پیغمبر به ګواهي کوي، پرېږده ده چې بدن به ګواهي کوي، پرېږده ده چې ته به پخپله ګواهي کوي، پرېږده ده چې اسمان به ګواهي کوي، پرېږده چې ځمکې به ګواهي کوي، دا واوره عرش والا به پخپله ګواهي کوي. وکم رب دی وهو معكم أينما كنتم. الله وی کوم ځای کې چې تاسو یې زه درسره یم، هر څه الله وی زه ینم زه یې اورم. والله يعلم ما في قلوبكم. دا پرېږده ظاهري اعمال ته چې کې الله وی دې زړه کې چې رسېدي په دې م ګواه یم، دا راته م پته ده، په دې باندې م الله ګواهي ورکوي. نصیحت هغه چاته چې ځان لشي او ګناهونه کوي، کمره کې کیني او بیا چې موبایل کې څه وګوري، چې ځان لشي بیا دوکې دړاکې م کوي، د دیندارو په مخ کې به ځان دینداره کړي، په جومات کې به د ځان نه راشي ولی الله جوړ کړي، د مور پلار په مخ کې به ځان تقوادار کړي، د استاذ په مخ کې به ځان تقوادار کړي. ولې تا ته دا پته نشتي الم یعلم بأن الله یرا؟ تا ته دا پته نشي چې الله یې د هر څه سره. وایي د الله نه دا خبره پټه پناه ده. یو ورځ چې زما سوچ لاړ دی ته دا ډېره زړه را ژوندی کوي دا خبره. په موبایل باندې دا خبرې دې ته مې سوچ لاړ چې د یو انسان لګي د بل سره که نه، نو بعض پکې لګي د پردو جنکو سره، بعض لګي فحش خبرې، بعض لګي د ګناه خبرې،
بعض خپل ګپ شپ لګوي، بعض د دین خبرې بیانوي. زه تاسو ته دا وایم ګوره دا فایده یاده کوي، زړه به دې را ژوندی شي. هر هغه سړی چې په موبایل باندې د بل سره خبرې کوي نو یاده که دا والله یسمع تحاورکما، او الله اورېدي خبرې اترې ستاسو دواړو. دا خبرې ګورې دا آیت په اصل کې نازل شوی دی د هغه زنانه مبارکې چې پیغمبر خوا ته راغړې خوله او د خاوند خبره یې کوله. الله ورته د عرش نه وویل ما د خوله خبرې ستا سره اورېدې وي، تاسو دواړو چې یو بل ته څه وي الله وایي ما اورېدي. نو زه هم تاسو ته دا وایم تاسو چې په دې موبایل هر څه وایئ او یو بل سره چې هر څه خبرې کوئ والله یسمع تحاورکم، الله ګورې ستاسو دا خبرې ترې اوري. ګورې د هر څه الله نوټ کوي. نو د ټولو نه لوی ګواه هغه څوک دی؟ الله دی. ډېره د یېرې خبره ده. ګورې او وما ربک بظلام للعبید، نو الله خو چا سره ظلم هم نه کوي. ظلم کوي الله چا سره؟ نه کوي ظلم. او د الله د ګواهي نه مضبوطه ګواهي بله نشته. د الله د ګواهي نه بله مضبوطه ګواهي نشته. ډېر عظیم رب دی، د هغه سره به یو ورځ ملاقات کېږي. زموږ قرآن کریم کې د آیت دی که نه دا ما خپل ځاني ډېر ودرئ. کله هم زه د قرآن تلاوت کوم مراجعه کوم نو دې ځای کې لږ ودرېږم، سوچ مې ورته ځي ډېر. الله وایي ویېرېږئ زما نه واعلموا انکم ملاقوه، او یاد ساتئ دا خبره چې ستاسو ملاقات به کېږي د هغه الله سره. یعنې زه خپل ځاني چې دې آیت راورسم که نه چې واعلموا انکم ملاقوه، نو لازم ورسره ودرېږم او سوچ یاره الله وایي و یاده که دا خبره چې ګوره زما سره به د یو ورځ ملاقات کېږي. نو ټول به الله ته مخامخ کېږو. او دا ګواهان دي. څو ګواهان دي؟ شپږ ګواهان موږ ذکر کړو. یا ستا دپاره ګواهي کوي او یا به په تا باندې ګواهي کوي. نو ستا خپله مرضي ده. نیکیانو له زور ورکوي. هوښیار انسان هغه دی چې د دې ژوند نه فایده واخلي. مختصر ژوند دی. نن یا سبا به تېر شو، نن یا سبا به زما ستا په باره کې میسیج خور شي لکه پلانې مړ دی پلانې ټیم یې جنازه ده. میسیج راځي موږ ته اوس که نه راځي؟ پلانې مړ دی پلانې ټیم یې جنازه ده. دغه پلانې په ځای باندې ستا نوم به ولګي یا به زما نوم لګي؟ یاره هغه پلانې مړ دی مړ دی جنازه کوم پلانې ځای کې جنازه راشي څه ټیم جنازه هلته جنازه قبر ته کوز کړي خبره ختمه شو. دا په موته باندې هم راشي. او په دې کال کې خو بېشماره خلک مړه شو، علما پکې بېشماره مړه شو، نیکان خلک پکې مړه شو، درانه درانه مشران پکې مړه شو، ښه دینداره خلک پکې مړه شو. لاړو دا ما ورته څه پاڼه خو نه راوړي چې موږ به پراته یو دلته ډډې مې لګولي. کوشش کوئ فاستبقوا الخیرات، الله وی د خیر په کارونو کې دیو بل نه مخکې شي، مقابله وکړئ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، او همدغه د خیر په کارونو کې مقابله کوونکي د یو بل سره مقابلې کوي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الله وی د یو بل نه مخکې شي د الله مغفرت ته د یو بل سره مقابله وکړئ. وجنة عرضها السماوات والأرض، او هغه جنت طرف ته مقابله وکړئ، هغې طرف ته منډه ووایئ چې د هغې پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالي په اندازه باندې دی. موسی علیه السلام الله ورسره د ملاقات ټیم یې ښودی و که نه چې ته به راشي چېرته کوی تور ته که نه د وخت نه مخکې لاړ. الله اکبر. موسی علیه السلام دغه وخت نه څه شو مخکې لاړ. الله ورته موسی وایي مخکې راغلې وختي راغلې. هغه ورته وعجلت الیک ربي لترضا،
یا اللہ تادی می اکڑا چی ترا نرازی شی دې لپاره مو تادی وکړه او سورې مخکې لاړ وعجلت الیک ربی لترضى یا الله تادی مې وکړه په نیکیانو کې خلک تادی کوي سبب بل سبا څوک نه کوي سبا تلېږي سبا په خاورو کې پروت دا اوس چې کوم وخت دی نیکیانو وخت تیر شوی سبا د پته نه لګي اوس تاسو سره وخت شته مهنت وکړئ کوشش وکړئ چې رقم گواهان موږ ذکر کړي چې راسته د پاره گواهی وکړي په نیک عمل کې تادی اسی یو مثال به د ذکر کوم په صحیح بخاری کې د روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند مثال واله عقبه رضی الله عنه وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مسجد نبوي کې مونږ کو د مازیګر مونږ وی چې څنګه سلام وګرځو پاسې دو د پیغمبر دا طریقه نه و خو په دغه ورځ چې څنګه د مازیګر مونږ کو او سلام وګرځو فتخطى رقاب الناس د خلکو په دې سټونو باندې ووړېدو او د خپل بیبیانو کوټې ته لاړ ففزع الناس من سرعته صحابه کرامو غریبانو یو بل ته وکړي دا څه خبره ده څه مسله ده هغه خو پیغمبر سره ډېر محبت وکړ ډېر شوق و چې موږ دا خبره معلومه کړو څه چل دی دې پیغمبر راووت د ځان نه ورته خبره واضح کړو پته و چې ټول په تعجب کې زه خو دې کار نه کوم وی ذکرت شیئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته سرزر پراتو پکور کې سمامولی سرزر پکور کې پراتو هغه د ټیم کې ما تر یاد شو سلام چې مو ګرځو نو منډه میکړه ما چې تقسیم کې غریبانو لې ورکی ګور دومره صبر وته کو چې راځکارو کې وبې ورشي چې مرګ څه پته لګي پیغمبر ذهن ته خبر رااله چې کور کې هغه سامان پروت دی اذکار پاتې مخکې لاړ هلته بیبیانو ته وي دا ګوره په غریبانو تقسیم کوي دومره ورکوي پلاني له ورکوي بیا جومات ته راووت دې ته وایي نیکیانو ته مخکې کېده نیکیانو کې مقابله د یو بل سره په دې کې مقابلې مه کوئ ځکه سلف صالحینو به څه وي او امام حسن بصري رحمه الله نه دا قول نقل دی وی چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي د دنیا رواله او د خپله وله رواچوه او دا ورته ووایه چې زه دومره سپک نه یم چې چا سره دنیا کې مقابلې کوم زه مقابلې په دین کې کوم دا نه چې د سره ښایسته ګاډی زه د دې نه ښایسته عالم د سره ښایسته کور دی د دې نه ښایسته جوړم دی مشهور دی ځان ډېر مشهور وم د سره لباس ډېر دی زه د دې نه هم ډېر وم دا پرېږده دا کیسې دا سړی د الله په بندګۍ کې تکړه دی زه د نه مخکې کېږم دې سړي سره علم ډېر دی زه دې نه علم نه هم زیاتوم دا سړی قرآن ډېر مزیدار وایي یاره زه کوشش کوم چې دې نه مزیدار وایم دا سړی ډېر تقوادار دی زه هم په تقوا کې مخکې کېږم په دې کې محنت او کوشش پکار دی نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دین کې د مقابلې کولو او الله دې زموږ کوتاهیانې موږ ته معاف کړي او د قیامت په ورځ دې الله سبحانه وتعالی موږ ته هره سخته اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی دې دغه ګواهان چې ګواهي به ورکوي الله دې زموږ دپاره ګواهان کړي او الله دې په موږ باندې نه ګواهان کوي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ مشرانو کشرانو ټول باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين